السلام علیکم. مون خبره سٹارټ کړې و د سټایلز باره کې، صحیح ده که نه؟ چې فور ایگزامپل یو ډیټا تا ته درکړې شوې ده، ازاین شوې ده، صحیح ده که نه؟ چېرې دا مته جوړ کا، دا ډاکومنټس تیار کا، هغې کې به لازمي خبره ده، هغې کې به ټایټل هم وي، سب ټایټلز به هم وي پکې، صحیح ده که نه؟ نارمل لیکایي به هم پکې وي، اور مطلب ډفرنٹ سټایلز کې ډفرنٹ فاونټس کې به هم ونی. خو د اسانتیا دپاره چې کوم ټریکس اوس ښیمه، صحیح ده، هغه ټریک څه شی دی؟ فور ایگزامپل هر څه تا ته درکړي دي، ټایټل یې درکړی دی، لیټ سپوز هغه دی چې پاکستان، لیټ سپوز پاکستان، صحیح ده. هغه که هر فاونټ کې وي، صرف اوس ګوره بای ډیفالټ دلته کې ټایم نیو رومن دی، که دلته کې کیلیبري بورډ وي، صحیح ده که نه؟ نو ته به څه ولیکې؟ ته به ولیکې چې یاره پاکستان، به چې څومره لیکایي ده تا سره هغه ټوله لیکه 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 لیکه، څومره چې ټوله لیکایي دي وکړه، هغې نه بعد راځو موډیفیکیشن به هغې کې څنګه کې، هر یو لیکایي به د هغې مطابق څنګه جوړې، صرف دغه درته وایم. ټوله لیکایي په یو فاونټ کې وکړه، په یو سایز کې وکړه، هغې نه بعد بس فکر مه کوه، هغې نه بعد به موډیفیکیشن پورشن ته راشو. ټیک شو؟ ها پاکستان دی وکړه، صحیح ده. دې نه بعد چې کوم دی یو سب ټایټل دی، فور ایگزامپل پېښور، ټیک شو؟ دا سب ټایټل دی. بیا چې کوم دی دې کې چې کوم دی یو بل ټایټل هم راشي، ټو نو to know about the culture of Peshawar. सो इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है? दे बारे کې به موږ وایو چې فور ایگزامپل لیکایي ما سره شوه، لیکایي وشوه، اوس فور ایگزامپل دې نه بعد ما سره څه نارمل لیکایي هم راغلې ده. څه نارمل لیکایي هم ما سره شوې ده. لازمي خو نه ده چې ټول یې ټایټلې وي یا سب ټایټلې وي یا هیډینګز وي، صحیح ده. لیټ سپوز دا ما سره نارمل وشو، صحیح ده. دې نه بعد چې کوم دی راځي چې یاره کې پي کې، صحیح ده. دا ما سره یو دویم هیډینګ دی. ټایټل چې کوم دی ټایټل صرف یو وي، بیا هیډینګونه سب هیډینګونه یا نارمل لیکایي دا بیا زیاتې کېدی شي، صحیح ده که نه؟ اوس دا هیډینګ نمبر 2 شو، لیټ سپوز، صحیح ده. هیډینګ نمبر 2 کې بیا څه نارمل لیکایي شوې ده. صحیح شو؟ دې کې بیا څه نارمل لیکایي شوې ده، ټیک شو؟ ها هغې نه بعد چې کوم دی بیا ما سره چې کوم دی په دې هیډینګ کې، په دې هیډینګ نمبر 2 کې ما سره سب هیډینګ وي چې لیټ سپوز دی چې सपोज ऐसे कि कंसल्टेंट, लेट सपोज, ठीक है? मेरे पास सब हेडिंग है, वैसे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ. दा मुझे सारा सब हेडिंग दी, सही शो? सब हेडिंग दी देना पास बिया मुझे सारा नॉर्मल लिखा ही शुरू शो वेदा, सही था? बस लिखा का हेडिंग दी का सब हेडिंग दी, सही लगा ना? हर से लिखा बस सिर्फ बात के बहुत सारा बिया बोलो, लेट सपोज तदीस बोल जरा ना, ठीक शो? तदीस बोले मुझे लेट सपोज ऐसे के कंसल्टेंट शो दा मुझे और तीन बाजी को मैं दे गई मैं सारा बिया नॉर्मल ला, ठीक है? उस गुरु का ना जमा कम कारों को मैं देखे माँ सारा चिकम दाड़ू बे नंबर दे दा माँ सारा टाइटल दे सिर्फ कर्सर बालोड़ी तंता बद दे उड़ान दे उधरे और लड़ बशी अंता बा टाइटल हुआ ही दास्ता टाइटल शो, ठीक शो? उस दा टाइटल ता मॉडिफाई के और बशी मॉडिफाई बो वही दिस है बद दे चिकम ले लेट सपोज अल्जीरियन के लेट सपोज दा 20 उस आता बोल्ड है उनका आइटैलिक का वे मार और दा रेड उस आता, ठीक शो? नो और ऑटोमेटिकली अपडेट पा ओ है ओके बो है दा पता सर ऑटोमेटिकली अपडेट शी स्टाची कम या का ब्याम वे ब्या दर्शा
ته چې دا انډرلاین کومه موډیفای ته لاړ شه او دا چې کوم دی انډرلاین هم که اوکې و دا به تا سره انډرلاین هم شي صحیح شو یا فارمیټ ته لاړ شه بارډر ته لاړ شه اوکې اوکې یا دلته کې راشه और बॉर्डर वहा यारा all borders ठीक है सो ऑलरेडी چې کوم دینه بارډر تو دی یو قسم لا صحیح ده نه موږ دا اندازه نه کیږي ټیک شو او دینه به چې کوم دی زما دا یو دی نو زه چې دا زما سب ټایټل دی دا سب ټایټل به وایي صحیح شو او سب ټایټل به موډیفای کی ټیک شو لیټ سپوز دا دی کا ټایم لیټ سپوز ټایم یو رومن کا और دا دی کا 16 बोल्ड एम का आइटलिक का वेमा अंडरलाइन का वेमा और दे कलर ओ साथ दगा यो सही शो ऑटोमेटिकली अपडेट हुआ लांदे और आशलांदे और दम सेंटर तक ता सेंटर तक या सेंटर तक वेमा सॉरी बस दगा दे यार सही शो दिन बाद चिकन दे दा बजवाला मा शेर मा सर दा ओसियो हेडिंग आलो सही दा दे दा बज हेडिंग नंबर 1 वे दा मॉडिफाई का टाइम न्यूरो मदरालो दा let's suppose दा बस 14 वसातो और दा देना बस कलर वर्क ما استغفرني كم شي دقائق دا شو automatically update اوكي ٹھیک ہے وګوره یو قسم راته سره پراپر تیاری کنه تیاری مطلب لیکل دی په یو مخ باندې وکړل صحیح ده او هغه نه بعد چې کوم د تاسو کې موډیفیکیشن شروع کړی دی صحیح ده او دینه بعد چې کوم د let's suppose دا ما دا زم چې یو نورمال لیکای دا ما سره او زم چې د هر لاین وړاندې ما سره یو الریډي سلیکټ کړی دا صحیح ده زم چې دا راشي ما سره ټیک شو د هر پیراګراف نه یا د هر سنټنس نه یا د هر لاین وړاندې ټیک شو چې کوم د کې فل سټاپ لګیدلی وي ال چې کوم د تاسو سره دا چې کوم ایروز تا ورکړل نو دا به تاسو سره شو کیږي ها اوس کوم د دوباره شي د تاسو چې دا ما سره نورمال شو دلته براشي اور دا به موډیفای وایي موډیفای کراله دا اکثر لمو لیفت ته ساتو چې کومه نورمال لیکایي وي دا ټایم نیو رومن کې ساتو 11 کې ساتو بولډ کو یم نه آیټالیک کو یم نه انډرلاین کو یم نه اتوماتیک کې ساتو اور اوکے وایي دا به تاسو الریډي چې کوم دی تاسو اپډیټ شي ٹھیک شو نه دا خو غلط سپیلینګ دی نو ځکه انډرلاین ښکاري او چې کوم دی صحیح سپیلینګ وي نو بیا به تاسو سره بالکل پراپر راځي اوس دا یم چې دا ما سره heading number 2 دی او بس ورسره موډیفای کوم ٹھیک شو نیم چې الجیرین رالو 20 بولډ اون دا کلر هم صحیح دی بس اتوماتیکلی اپډیټ اوکې ٹھیک شو ها اوس ما چې دینه بعد چې کوم دی یو څوک راخي دا ما سره نورمال دی نورمال باندې به کلیک وکړي به بدل راشي او بیا به واپس نورمال ته راشي موډیفای به وهي اور واپس چې کوم دی اوکې وایي دا به سره الریډي چې کوم دی یہ دې فاونټ ته وګوره چې دا کوم فاونټ دی اور دا کوم فاونټ دی مطلب دا فاونټ چیک کا اور دا فاونټ چیک بالکل فرق پم پکې بالکل سیم ټو سیم وي ٹھیک شو ها اوس ایسے کې کنسلټنټ ورته چې هډینګ نمبر 1 تا ورکو دا سره الریډي هډینګ نمبر 2 اپیر شو هډینګ نمبر 3 بیا هډینګ نمبر 4 هډینګ نمبر 4 پورې تراړي نو مطلب هډینګ نمبر 5 اپیر شي صحیح شو ازم چې دا هډینګ نمبر 3 شو دا موډیفای کوم الجیرین کا دا 20 का बोल्ड का इटैलिक का वेमा अंडरलाइन का वेमा एम चिलट सपोज दा कलर वाला ورکو صحیح ده मतलब چې کله ته کلر کاپی کینو لازمي خبره ده کلر به ساتي چې کله کلر نه کینو سمپل کاپی کې به صرف اتوماتیک ساته اوکې واه صحیح شو دینه بعد چې دا کوم لیکای ده زما چې دا ما سره نورمال ده او دینه بعد خیده ما سره دام راشي نورمال دا ولر شو موډیفای وکړو اتوماتیک اور اوکې ٹھیک شو